السلام علیکم. قدرمن دواغه ګوري جنۍ ده هلکانو کالي اغوندي باید کار کوي چاته لاس ونیسي خو د هلکانو کالي اغوندي. السلام علیکم جوړې دا کړی خیریت دی صحت د ښه دی څه لګیا یې ولله ګچ مې نیولی ګچ دې نیولی څو روپۍ درکوي سهار نه مازدیګره پورې 100 روپۍ نو په دې ګچ څه کوي دا ګچ دلته مازدیګر چې موږ بیټېله ورځې هغوی باروي نه دا جمع یو ځي ته راکوم هغه یې بیا ما اچوي ګاډي کې ښه ګاډي کې هغه اچوي څو بجې راځي داسې سهار 8 بجې راځم نو مازدیګر ده دا خلک خبر دي چې ته جنۍ نه خبر نه دي شک هم نه دی کړی چې ته جنۍ نه راته یو واره کې لیدونکي دغه جنۍ ده د هلکانو کالي اغوندي بیا دا کار کوي بیا زه چې کله زما لاس ته پیسې راشي یې سپارم د ما نه خویندې لري ورونه مې نشته او پلار مې نشته زه دا کاروبار کوم کور ته نفقه ډوډۍ وړم هغه هم 10 کال 100 روپۍ ستا نه شي مازدیګره پورې به چیشه به 9 کسانو ته ورکړي قسم په مونږ کور نه دې ځي پورې 1 ساعت لاره ده زه به دې چپړو کې راغلی دې چپړو کې قدرمن دا وګورئ دې چپلو کې راغلی قدرمن دا وګورئ چپل دا واچوه دا ډېر سخت کار نه دی دا څه کومه دا خاوره جمعه که دا د یو ځای کې که دا یو ځای کې بیا ګاډي راشي هغه ګاډي والی بار کړي دا ونیسه او په دې څه کې درېشه په دې څه کې چې کوم غټه تیږه وي هغه په ماته ښه تیږه ماتې څومره غټه تیږه مطلب لکه دومره یو ول وزن په دې به یې ماتې ښه دا ماتېږي ښه دا کومه تیږه ده دا هم تیږې دا غټې تیږې اوس دا ونیسه قدرمن دا سنګ مرمر دا کوم تیږه وایي دې ته شوکاڼې قدرمن دغه د شوکاڼې تیږه ده دا د جمعې دي دا وګورئ دغه جنۍ ده هلکانو کالي اغوندي همت کوي کار کوي خو چاته لاس نه نیسي دا یې وګورئ ښه یو خورکۍ مخکې تا یو برنامه کړې وه یو خورکۍ ستا ویډیو لیدلې وه تا ویلي زه قرضدار یم بیا پیسې را لېږلي وو چې هغه قرضه دی خلاصه کړه صحیح ده دغه واخله وروره کوشش وکړه چې مخکې چې ته قرضدار وي هغه خلاص کړه صحیح ده دغه دي وروره ډېرې پیسې دي ستا پې کار کېږي صحیح شو ته یې را لېږلي وو چې په دې اوس پرده وهله آفرین او دغې خورکۍ ته دغه ټول فامیل ته زړه نه دعاګانې وکړه الله جنتونه ورکړي الله ډېر کړي موږ سره دې نور کوم اختر کې تا چې موږ سره مرسته کړې نور قسم کوي چې شي اختر کې چې قسم چې وچې ډوډۍ ته مونږ غواړې نو غوړي خو بالکل نشته وچې ډوډۍ ته په دې 100 روپیو خو څه نه کېږي نو په دې 100 روپۍ چې غوړي خو بالکل کېږي چې غوړي والې ډوډۍ نه چې ډوډۍ والې غوړي نه نو دا کوشش وکړه چې نن خو کار مه کوه زه کور ته صحیح ده یو دغه پیسې مې درکړې انشاءالله چې نور پیسې مې لاس ته راغلې نور یې هم درته یې سپارم صحیح ده صرف دا خورکۍ ته دعاګانې کوه صحیح ده قدرمندو دا یو بااحساسه خور یو مرض ته رالېږلی او مخکینی ویډیو د دې تعقیبه کړې وه هغه مرض ته مې ویډیو سپارله اجازه راکړي گزار نو می پټولو هلو ما